بشک الله د هغه خزه وینا واوریدله چې د خپل میړو په باب له تاسو را بیا غږیږي او الله ته فریاد کوي. الله ستاسو دواړو پوښتنه او جواب اوري. هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. له تاسو نه چې کوم کسان له خپل خزو نه ظاهر کوي یعنی دوی ته مور وایي، په حقیقت کې د دوی میرمنې د دوی میندې نه دي. دغه میندې خو همغه دي چې هغوی زیږولې دي. دوی ډیره ناوړه او دروغ خبره کوي او حقیقت دا دی چې الله ډیر عفو کوونکی او بخښونکی دی. کوم کسان چې له خپل میرمنو نه ظاهر وکړي یعنی هغوی ته د مور په نامه خطاب وکړي، بیا له خپل هغه خبرې نه راواوړي چې کړي و، نو مخکې لدینه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي یو غلام دی آزاد کړي. په دې سره تاسو ته نصيحت کیږي او تاسو چې څه کوي الله ترنه خبر دی. او څوک چې غلام نه مومي هغه د 2 میاشتې پر لپسې روزه ونیسي مخکې لدینه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي. او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه د شپېتو مسکینانو ته خواړه ورکړي. دا حکم د دې لپاره درکول کیږي چې تاسو پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ. دا د الله ټاکلي حدود دي او د کافرانو لپاره دردناک سزا ده. کوم کسان چې الله او د هغه پیغمبر نه مخالفت کوي، هغوی به په داسې شان ذلیل او خوار کړی شي لکه چې له دوی نه مخکې خلک ذلیل او خوار کړی شوی دي. موږ روښانه څرګند آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو لپاره د ذلت عذاب دی. په هغه ورځ دغه د ذلت عذاب واقع کیدونکی دی چې کله الله دوی ټول بیا ژوندۍ را پاتوي او دوی ته وښیي چې دوی څه کړي دي. دوی هیر کړی دي خو الله د دوی ټول کړو وړو شمیرلي خوندي ساتلی دي او الله په هر یو شی باندې شاهد دی. آیت نه خبر چې الله د زمکه او اسمانونو په هر شی باندې عالم دی. هیڅ کله داسې نه کیږي چې د 3 تنو کوم پټ مجلس وي او د هغو په منځ کې څلورم الله نه وي، یا د 5 تنو پټ مجلس وي او په هغو کې شپږم الله نه وي. د پټو خبرو کوونکی کله دینه کم یا زیات هغه چې هر چیرته وی الله ورسره ده. بیا به د قیامت په ورځ هغه ته دا وخی چې هغه څه کړی دي. الله په هر شی باندې عالم ده. آیا ته هغه کسان نه دي لیدلي چې هغه له پټو خبرو کولو نه منع کړی شوی وو، بیا هم هغه همغه حرکت کوي چې له هغه نه هغه منع کړی شوی وو. دوی په پټه په خپل منځ کې د ګناه او ظلم او د پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې کوي او کله چې تا ته راځي نو تا ته په هغه ډول سلام کوي چې هغه سي الله پر تا سلام نه دی کړی او په خپل زړونو کې وایي چې زمونږ پر دغه خبرو باندې الله مونږ ته ولې عذاب نه راکوي. د دوی لپاره دوزخ کافی دی. دوی به د همغه د سون مواد شي. ډیر ناوړه عاقبت دی د دوی. مؤمنانو کله چې تاسو په خپل منځو کې پټي خبرې کوي نه د ګناه او تیری او له پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې نه بلکې د نیکی او تقوا خبرې وکړي او له هغه خدای نه ویریدونکي اوسئ چې د هغه حضور ته په حشر کې ستاسو وړاندې کیدل دي. په وخت کې پسیدل خو یو شیطانی کار دی. دا کار د دې لپاره کیږي چې مؤمنان پرې وزوري په داسې حال کې چې د خدای له اذن نه پرته هغه ته هیڅ ضرر نشي رسولای او مؤمنان باید پر الله باندې توکل وکړي. مؤمنانو کله چې تاسو ته وویل شي چې په خپل مجلسونو کې ځای پراخ کړئ نو ځای پراخ کړئ. الله به تاسو ته پراختیا درکړي او کله چې تاسو ته وویل شي چې پاتېږئ نو پاتېږئ. له تاسو نه چې کوم کسان ایمان لرونکي دي او کوم کسانو ته چې علم ورکړ شوی دی الله به هغه ته لوړې درجه په برخه کړي او تاسو چې څه کوئ الله پر خبر دی. مؤمنانو کله چې تاسو په ګوښه ځای کې پیغمبر سره خبر یعنی سلام مشورې کوئ نو له خبرو کولو نه مخکې یو څه خیرات ورکړئ. دا تاسو لپاره ډیره غوره او ډیره پاکه ده. البته که تاسو د صدقې ورکولو لپاره څه ونه مومئ نو الله بخښونکی او مهربان دی. تاسو له دې خبرې نه ویریدلئ چې په ګوښه کې لږېدلو نه مخکې به صدقه ورکوئ. خنو که تاسو دا کارو نه کړ او الله تاسو معاف کړی نو د لمانځه ادا کوونکی اوسئ او د زکات ورکوونکی اوسئ او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکی اوسئ. تاسو چې څه کوئ الله پرې خبر دی. ته هغه خلکو ته نه ګوري چې هغه یو داسې ډله په دوستۍ نیولې ده چې د الله غضب پرې شوی دی. هغه نه ستاسو دي نه د هغوی.
په پوهه ادراک سره پر دروغجنه خبره قسمونه خوري. الله د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. ډیر بد عملونه دي چې هغوی کوي. هغوی خپل قسمونه سپارګرځولي دي چې د هغه په مرسته د الله له لارې نه هغوی خلق منع کوي. په دې باندې د هغو لپاره د ذلت عذاب دی. له الله نه د ژغورل کېدو لپاره بنه د هغو مالونه څه په درد خوري، نه د هغو اولاد. دوی د دوزخ ملګری دي، په هغه کې به دوی د تل لپاره اوسېږي. کوم ورځ چې الله تعالی دوی ټول راپاتوي، دوی به د هغه په وړاندې هم همغه څه قسمونه وخوري لکه څنګه چې تاسو په وړاندې خوري. او په خپل فکر دوی انګيري چې په دې سره به دوی څه کار برابر شي. خو په شي چې دوی ډیر غټ دروغجن دي. شیطان ور باندې مسلط شوی دی او هغه د خدای یاد دوی له زړونو څخه هیر کړی دی. دوی د شیطان د ګوند خلق دي. خبردار اوسئ، همدا د شیطان د ګوند کسان زیانمن دي. هغه خلق په باوري ډول ډیرو ذلیلو مخلوقاتو څخه دي چې د الله او د هغه د پیغمبر مقابله کوي. الله لیکلی دي چې زه او زما پیغمبران به ارومرو برلاسي شو. په واقع کې الله برلاسه او زور ور دی. ته به هیڅ کله دا ونمومي کوم خلک چې پر الله او آخرت باندې ایمان لرونکي دي چې هغوی له هغو خلکو سره مینه کوونکي اوسي چې د الله او د هغه پیغمبر مخالفت کړی دی. که څه هم د هغوی پلرونه وي یا د هغو زامن وي یا د هغو ورونه وي یا د هغو ټبر او کورنۍ وي، دا هغه کسان دي چې الله د دوی په زړونو کې ایمان ثبت کړی دی او له خپل لوري دی او روح په ورکولو سره دوی تقویه کړی دي. هغه به دوی داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغو لاندې به ویالي بهيږي. په هغو کې به دوی د تل لپاره اوسېږي. الله له دوی ناراضي شو او دوی له الله ناراضي شول. دوی د الله د ګوند خلق دي. خبردار اوسئ، همدا د الله د ګوند کسان فلاح موندونکي دي.